کربلا نه پکار دی درس والو، دی ورځو نه پکار دی درس والو، پکار دی کردار سازی وکړو د خپل ځان، د خپلو افکارو کردار سازی وکړو. خواهشات را باندې غالب را نشي. ګوره زه داسې غواړم، زه داسې غواړم، زه داسې غواړم، زه داسې غواړم. نه، ته دا ووایه څه امام د څه غواړي، رسول د څه غواړي، الله د څه غواړي. زه څنګه ماتام وکم، زه څنګه سینا ووایم، زه څنګه زنځیر زنی وکم، زه څنګه مجلس ته راشم. پکار دی خپل خواهش په مطابق رانشم، راشم د خدای مرضي وګورم، رسول مرضي وګورم، د حسین مظلوم مرضي وګورم. څه مولا حسین څه مرضي دی، د زمانه امام څه مرضي دی. مولا امام زمان څه قسم ته فوج غواړي. کنن غیبت نه کیږي د مولا امام زمان. څه وجوهات دي، څه وجوهات لري. هغه وجوهاتو کې یوه لویه وجه هغه دا دی چې آګاهي نشته، پویه نشته، تدبر نشته، سوچ نشته. زه مجلس د حسین مجلس ته رسم، راشم بس وژاړم لاړ شم. ډېر داسې کسان شته چې مو رسود ځي کې اور مو باندې خواهشات اور جذبات حاوي دي، اور مو هیڅ قسم ته دغه واقعې نه مثلا عقل تعقل فکر نه اخلو. نن کا مولا امام حسین امام زمان اجل الله تعالی فرجو شریف که چیرې پرده غیبت کړي، خود مولا یې د ما غیبت لانی باعث جوړېدل ځنې کسان دي، ځنې شیعه دي. توجه مده که نه مده؟ سو اوس پورې مثلا مولا فوج تیار نه دی، مولا لشکر نه دی تیار. معاملہ کله راشي د اسلام او د پښتو، زه بیا پښتو ته ترجیح ورکوم، اسلام پرېږدم. اندازه دی که نه دی؟ که چیرې یو ځای کې رسم اسلام رسم پښتو به هم ټکراو شي، زه رسم پښتو خو خلم، رسم اسلام نه خلم. کله اسلام باندې غالب نه دی، یا زه اسلام کې پورا نه یم داخل شوی، یا ایها الذین آمنوا فادخلوا فی السلم کافه، یا زه اسلام کې پورا نه یم داخل شوی، څه حد پورې اسلام منم، څه حد پورې اسلام منم، اما څه اسلام نه منم. آغا اسلام منم صدما نقصان کے نہ تمامیگی، اما آغا اسلام نہ منم صدما نقصان کے تمامیگی. جبکہ مولا امیر المومنین چیئی کچیرے ز یو منافق قدموں کے دنیا مافیہا واچوم دغه اختیار کے ورکم، غم منافق پہ اس کلمہ سر مینا محبت ونکی. اما کچیرے یو مؤمن اندی تلوار سرا دا غپ پیزے باندے سنگے باندے زگوزار وکم، اس کلمہ غم سر بغض ونستی. ایو کاس نو سو مولا امیر المومنین ورطلاس کاٹ کڑاو، خال کی رغونڈ کو سے رچو 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 چوک تیرا وستو تاسو خبریو ما لاس چا کار کرو، ما لاس قائد الغر المحجلین وسیع رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ، ما لاس د چمکتی ہوئی پیشانیوں قائد کاٹ کرل، ما لاس امیر المومنین کاٹ کرل، ما لاس خلیفۃ الرسول کاٹ کرل، ما لاس جانسین رسول کاٹ کرل، وسیع رسول کاٹ کرل.
اسلام څه کلا تا ضرر کې تمام شي یا تا نفع کې تمام شي پکار دي دوی سلمنا سمعنا واطعنا خدای ما ووریدل اور اطاعت مو وکړل خدای ما ووریدل اور اطاعت مو وکړل دنا څه خدای ما ووریدل خو امر ما مرضی نه دی